د یادو نیول شویو خوراکي او غیر خوراکي توکو د سوځېدو پر مهال مرستیال ولی مولوي محمد انور دین پرور ویل د سوداګرۍ او صنایعو امریت له لوري د خوست ښار او اړونده سیمو څخه 3 ټنه په وخت تیر 28 قلمه دارودرمل خوراکي او غیر خوراکي توکي راټول او د ټاکل شوي هیئت په حضور کې وسوځول شول. ښاغلي دین پرور له سوداګرو وغوښتل چې په وخت تیرو توکو د پیر او پلور څخه د ډډه وشي څو ولسونه د یادو توکو د استعمال له امله د رامنځته کېدونکو ناروغیو څخه خوندي پاتې شوي وي. ټول د 2 میاشتو کې 3 ټنه 28 کلمه هغه اجناس چې ټول تاریخ نه تیر وکه ماکولاتو مشروباتو دوايانې وي د ټول دوی په هاندو هڅو راجمع شوې ډیر مختلفو ځایونو کې وکتل او راجمع کړي او دلته راغلي د دې لپاره چې ټول خلک د غول ضرر نه مشاهده وکړي چې د دفع کړل خاور لاندې کړل دلته وسوځول او تم حریق وګرځیدل غن ورسته هغه د چکار په لګیا د چې هغه بیرته محفوظ کړي د خاور نه لاندې کې چې د دین ورسته څوک ماشومان یا نور خلک د دینه متضرر نسی. ورته وخت کې د خوست ولایت د صنعت او سوداګرۍ امیر مولوي شمس الاحمد په خپلو خبرو کې د سوداګرو غوښتنه کوله چې په وخت تیر خوراکي توکي دارودرمل ونه پلوري ترڅو د استعمال څخه خلکو ته زیان ونه رسیږي. نوموړي زیاتوله دوی به په وخت تیرو توکو په اړه خپل څار پر لپسې جاري ساتي چې د سرغړونې په صورت کې به قانوني اقدام کیږي. د خوست ولایت د صنعت او تجارت امریت د مستهلکونو کمیسیون لخوا چې په بازار خو شو کې کوم په تاریخ تیر مواد مونږ ونیولو نو هغه ان شاء الله اوس تاسو ول د تاسو په حضور کې هغه وسوځول شولو نو آینده کې ان شاء الله دا لړۍ به جری وي داسې د ټولو دکاندارانو نه مداهله دو چې داسې کورونه بیا آینده کې ونه کړي کثیره داسې کورې وکړو ان شاء الله آینده کې به تکلا سزا ورکول کېږي. دا د اسلام د نگاه د شریعت د نگاه یو انسان ته د په تاریخ تیر دوی ورکول یا په تاریخ تیر مشروبات ورکول دا خو د انسان وجود ته ډیر نقصانمن دي. دی ویلو ده چې د وړاندې هم د یاد امریت له لوري په خوست ښار او ولسوالیو کې په زیات شمیر په وخت تیر دارودرمل خوراکي او غیر خوراکي توکي راټول او د رسنیو پر وړاندې حریق شوي.